خو مونږ ایز مسلم ایز انسان چې مونږ د فلسطین د ماشومان سره د زنانو سره چې کم ظلم کیږي نو په دې حواله سره زمونږ حکومت ته سویل غواړي او تاسو سو وایي چې حکومت خپل حق ادا کوي. یره زما خو خپل دغه دا دی زم په ملک یو سیستم چلیږي فارم 47 ام ان ای دی دا د تاسو د کم فارم چې ام ان ای زه د عوامو ام ان ای ما بس د 45 والا او دا خبره چې د 47 والا هم تاسو ښکارې دي کم دي او دا د الله فضل دی چې په هر ځل باندې 40-50 هزار ووټ زما سیوا کیږي. زما تھرډ ټایم دی او هر ځل 40-50 هزار ووټ سیوا کیږي. دا زمانہ دا جست بیکاز اف خان صاحب د الله حکم او دویم نمبر د عوامو طاقت او بیا د خان صاحب ټیکټ دی. درته وایي چې په پنجاب کې مریم نواز صاحبه د هلته کې علي امین ګنډاپور دی. عزتمندو تاسو ګورئ پښتون غږ او زه ما فرحات خان او په دې ټایم باندې زموږ سره زموږ د علاقې د مردان مجاهد خان ام ان ای صاحب موجود دي. راځي د دوی سره خبرې کوو ولې چې دوی های کورټ ته دننه تللي د عمران خان صاحب کیس چې دی هغه دوی واورېدو. نو راځي ګورو چې د کیس څه پوزیشن دی او عمران خان صاحب به کله بهر راځي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مې خو تاسو شکریا ادا کوم چې د پروراله او د علم کوریج ورکو او ډیره ضروری ده. پروسیډینګ روان دي او ان شاء الله تعالی مونږ ټول قوم چې د هوپفل دی چې ان شاء الله تعالی ډیر یو خو نیوز برازي او ان شاء الله زر تر زر بچی خان صاحب د عوامو ترمنځ او د ملک یو منتخب وزیر اعظم په تور باندې خلکو پامنځ کې راځي ان شاء الله. سر په دې ټایم سایفر کیس شو توشخانه کیس شوادیت کیسونه دي ډیر زیات کیسونه دي. تاسو څه فیل کوئ چې دا وی د عمران خان صاحب کیسونو کې څه وزن شته قانوني څه وزن شته پکې؟ یره کیسونه خدا سي دي زما کو په صحیح معنی کې ګوره نو هیڅ پکې نشته. ټول فیک کیسونه دي او بس هغه جست ټیزینګ تنګول دي او دغه دی بس خبره یو کیس کې څه وزن نشته دی. اكو د خان صاحب کو د خان صاحب د کارکونانو دی او ټول هغه ان شاء الله تعالی چې وی حق راځي نو باطل مټاويږي او ان شاء الله تعالی فتح به اخره کې د حق کې خیر ان شاء الله. نن د فیصله پوزیشن څه ګورئ؟ هوپفلی ان شاء الله د خان صاحب دادیشته کله ان شاء الله تعالی چې زمو خدا دغه دی چې ان شاء الله د اختر نه مخکې به ان شاء الله تعالی قوم چې دی د قوم په دغه باندې بیرخه کیږي او الله دې ان شاء الله تعالی د ججانو لم دغه خبره توفیق او طاقت ورکي چې حق فیصله وکي ځکه چې په ډیر یو خاص منصب باندې په ډیر یو خاص کرسي باندې ناشتي د دې به الله تاسو کوي. نو دا چې الله سره چې کله د انسان معاملې برابري نو حق فیصله برازي ان شاء الله. دا ته وایي چې تاسو وزیر اعظم صاحب ګورئ د دې نه مخکې د عمران خان صاحب حکومت او هغه وخت پټرول 20 روپۍ زیات شوی او 10 روپۍ زیات شوی او شهباز شریف ویل چې حکومت لا پکار دی یعنی چې عمران خان لا پکار دی چې 100 روپۍ پټرول ارزان کی چې قوم ته فایده میلاو شي حکومت ته سفر نه پریوزي. دا خبره ورته تاسو نو ور یادوي چې لګ شرم وکاوس. نو ان شاء الله تعالی دا خو بل زره کړی دی او ان شاء الله روان کم سیشن کې به ویني چې ورته ان شاء الله دا بالکل به ورته مزغو په منځ کې به وتګدو او دا به ورته وایو چې اوس دې ارزان کته ته به پته ولګي. زموږ په وخت کې خو زما په خل 146 باندې بیا ورو ګریجوالي دا کېدل. خدا خبره چې هغه وخت پس خلک اوس ارمان کی او ان شاء الله تعالی قوم کې اویرنس راغلي به ادارې راغلي دي او ان شاء الله تعالی چې زر تر زر به ان شاء الله تعالی د خان صاحب رهایی منشور کیږي او مل به ترکه پلارم د خان صاحب په قیادت کې روان دي. علاقې د پاره تاسو چې علاقه هم بدل شوې ده تاسو چې زما ابای حلقه چې د باغی تاسو ام ان ای دا راته وایي چې د خپل حلقې د پاره څه سټریټجی دا کم داسې کارونه دي چې هغه تاسو فرست پرایورټي باندې نظر اچوي. پات یو مې ټاپ پرایورټي خو زمونږ دا چې موږ خپل خان صاحب رهایی انشور کو ځکه چې زمونږ د حلقې د خلکو مین ډیماند هم ده یو موږ تاسو له دې لپاره ووټ درکړی دی چې تاسو اول خان صاحب رهایی انشور کې لومبه موږ هر یو شی مکمل فل انرژي چې دا په دې باندې لګو او د خان صاحب رهایی لپاره نور خبر چې دی هغه ډیولپمنټس او سيزونه دا خبر چې سو پرې پاکستاني او د پاکستان د دنیا په نقشه باندې موجودي دا سيزونه به کیږي ډیولپمنټس پم کیږي او ان شاء الله تعالی ډیولپمنټس کافي شوي دي په حلقه کې او ان شاء الله भरपूर کوشش وکوم چې سم محرومې دي چې هغه حتی الوس درته وایي زم په ملک یو سیستم چلیږي فارم 47 ام ان ای دی دا د تاسو د کم فارم چې ام ان ای زه د عوامو ام ان ای ما بس د 45 والا او دا خبره چې د 47 والا هم تاسو ښکارې دي کم دي او دا د الله فضل دی چې په هر ځل باندې 40-50 هزار ووټ زما سیوا کیږي. زما تھرډ ټایم دی او هر ځل 40-50 هزار ووټ سیوا کیږي. دا زمانہ دا جست بیکاز اف خان صاحب د الله حکم او دویم نمبر د عوامو طاقت او بیا د خان صاحب ټیکټ دی. درته وایي چې په پنجاب کې مریم نواز صاحبه د هلته کې علي امین ګنډاپور دی. مریم نواز صاحبه هر ځای ته ځي وړه راشن وغیره ویشي نو دې ته په کوم نظر ګورئ؟ ښه کار دی ښه کار شاباسي مورکول پکار دي خو د فارم 47 والا دا نو هغه وړه وي چې دی پاره کې چوکر وغیره یو د نواز شریف صاحب تصویر به صرف
بس دی خو هر یو شی پولیټیسایز کوي او موږ خو د عوامو ته به ریلیف ورکو زمونږ الیمین چې دی ان شاء الله تعالی ګوره به دا روان وخت کې به مکمل به ان شاء الله تعالی ښه زبردست ډیلی ورکوي به او تاسو به ووینئ چې الیمین څه کوي که خیر ان شاء الله. ان شاء الله سر د فلسطین دلته کې زمونږ رمضان المبارک بابرکت مهینه ده خو مونږ ایز مسلم ایز انسان چې مونږ د فلسطین د ماشومان سره د زنانو سره چې کم ظلم کیږي نو په دې حواله سره زمونږ حکومت ته څه ویل غواړئ او تاسو څه وایئ چې حکومت خپل حق ادا کوي؟ یاره زما خو خپل دغه دا دی چې هر مسلمان چې په سینه کې زړه او په زړه کې درد دی نو څوک هم د فلسطینیانو حل نشي کتلی. زمونږ میندې خویندې زمونږ بچي زمونږ رونه نو زه حکومت ته وایم چې لکه مطلب د فلسطین دپاره چې دی نو مکمل یو کېدل پکار دي متحد کېدل پکار دي. دا د مسلم امه خبره ده دا یوازې د پاکستان خبره نه 57 ملکونو خبره او که دا ان شاء الله تعالی که دا خان صاحب راووتو انجر لاین دی د فلسطینیان اواز چې هغه څنګه اوچتي نه به بیا تاسو په خپله دا راته ووایئ چې مونږ ماشومان او زموږ په علاقه باندې مهاجرین راغلي وو او مونږ اورېدل چې زمونږ د فیملی نمس ممبر افغانستان ته جهاد لتلی دا راته ووایئ هغه ټایم د جهاد ضرورت او اوس په موجوده ټایم کې د جهاد ضرورت نشته دې کې دا تفرق ولې؟ یاره د دې صحیح جواب خو به مفتیان درکړي جی او هغې پې ښه پوهېږي دا ډېرې نازکې مسلې دي جی او دا خبره چې کوم ملک کې کله دغه او هغه ډیماند وکړي نو بیا امت مسلمه له پکار دی چې هغه خبره یو کېدل پکار دی او درېدل پکار دی. بینګ مسلم لا اله الا الله محمد رسول الله ویلي دي 57 اسلامي ملکونه خدای پاک یو کی او ان شاء الله تعالی دا بخان صاحب یو کی که خیر دا په 2 میاشتو کې 2000 چې او سی فورن منسٹر کانفرنس را وخت او همدا شی چې د مسلم امه یو کوله او دا به یو کیږي ان شاء الله کو اولی کو اخرنه فتح به د مسلمانی يهود او نصارا چې دی الله پاک په قران مجید کې ویلي چې دا به په دوستۍ نه نیسي دا د مسلمان دوست نشي کېدل ان شاء الله تعالی د شکست دی مقدر دی که خیر ان شاء الله تعالی. یو جهان مننه چې ډیره مننه زموږ ملاقات مو شپه دی باندې خوشاله